کې خو زه د وړول تنګ رالمه، کله یو ته پیمپر بدلوه او کله بل ته. په تندي نه یې لیکلي چې دا دوکهباز دی او که صحیح دی. نه بیا به څه ټایم ګپ ولګوو. اوس ماونټین ته راغلي یو، د ماونټین دا نظارې چیک کوو. ولکه ماشاءالله دلته خو ښه ښکلي نظارې دي. په کور کې خو زه د وړول تنګ رالمه، کله یو ته پیمپر بدلوه او کله بل ته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اشنا ولې خفه یې؟ یار ځکه خفه یم چې بارانونه راښکل شوي دي او کوټې راساسې، هسې نه چې په وړو باندې کوټې راوغورځېږي. مړه څه مارولولې جنګې، ښځه مطلب خبره کوه. نو مطلب خبره دا ده چې په تا پسې راغلې مې چې لږې پیسې راله راکړې. مړه پیسې مونږ په خپله خرې او غوسپې قرینچي کوو چې تاله یې درکړم بیا به یې له چاله اخلم. مړه اشنا چې تا راته انکار وکړو نو زه به چېرته ځانه بل ځای درکو لګومه. مړه چې خښته چوتې جولاندې به تې خامخا قرضداري. د دې قرضدارو خو زه تنګ رالم، ښکلې نظارې راپسې ورسکور کړې. که ناشنا نن سبا خو BMking د نیم ویډیوګانې شروع کړي دي او خو ډېر په ټرینډ کې دي. نه بیا به څه ټایم ګپ ولګوو. اوس ماونټین ته راغلي یو، د ماونټین دا نظارې چیک کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مړه یار په تا پسې ډېر په امیدونو راغلی یم او تا ته ښه پته ده چې بارانونه دي او کوټې راساسې او خدای دې نه کړي په وړو باندې کوټې راونه غورځېږي. که لږې قرض پیسې دې راکړې. اشنا هېڅ خبره نشته. نن سبا تو بې پامه یې، پیسې واخله او که بیا زه بې پامه شوم تو به راله پیسې راکړې. یاره اشنا دې پیسو خو ډېر خلک بدل کړه خو واقعي ته یې نه یې بدل کړې. سده احسان به زه چیرې میر نه کړمه. سهیل له څه پیسې راغلي دي چې سترګې یې پټې کړي دي. نه هېڅ خبره نه ده، په دې پیسو باندې کمره برابر کړه. ډېره ښه ده. عجیبه خلک دي یاره، پیسې چې راشي نو سترګې بدلې کړي. سترګې مه بدلوئ مړه. مړه اشنا ما چې تا له هغه امانت پیسې درکړې وې چې هغه را الله کړې. امانت پیسې؟ مړه اشنا خفه نه شې، او خو وقار راغلی و او ډېر مجبوره و، پیسې خو ما هغه له ورکړې. نه مړه تا هغې ګړکپ له پیسې ورکولې، ګړکپ خو په ما پسې هم راغلی و خو ما ورته انکار وکړو. نه مړه اشنا دا ګنډکپ دی. اشنا یو دوه ورځې صبر وکړه، که هغه راله را نه کړې بیا به یې زه په خپله درکړم. اشنا هسې دې ځان تاوانې کړو، د هغې ګړکپ له پیسې اخیستل د اوسپنې نینې چیچل دي. که ته وې چې یو دوه ورځې پس راشه نو دوه ورځې پس به درشمه. اشنا یو دوه ورځې پس به ملاقات وکړو. اشنا ما چې ستا له قرض پیسې اخیستې دا پیسې واله. اشنا تا له خو ما 25,000 روپۍ درکړې، دا خو 20,000 روپۍ دي. په هغې ورځ زما 20,000 روپۍ په کار شوې او 15,000 ما ستا ورور له ورکړې. موسینه جی لاله څه و؟ هلکه تا له پیسې درکړې 5,000 روپۍ. لاله ما له پیسې راکړې وې خو زه په ورځ باندې مجبور شوم چې کله تلم وم زما نه هېر شوي دا واله. صحیح ده مهرباني، ستا د طرفه ما ته پیسې را ورسېدې. ټیک ته زه لاړم. اشنا دوه ورځې پوره شوې، پیسې راوباسه پیسې. دا واله پیسې وقار خو ډېر ښه هلک و، په ټایم باندې پیسې را ورسولې. نه مړه وقار پسې خو به زه ورشمه، معافي به ترې وغواړمه. ای خلکو تاسو ته م ویم د چا په تندي نه یې لیکلي چې دا دوکهباز دی او که صحیح دی. د مجبوره خلکو به مدد کوئ. چینل نه دی سبسکرایب کړی، چینل له سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. او موږ به ستاسو لپاره ډېرې ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړو، ستاسو په مخونو به خندا راولو. په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. والسلام.